څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 څنګه ښکلی دی قرآن رب را لېږلی دی قرآن برکت یې کړ حاصل چا چې منلی دی قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورة حامیم سجدہ دیتا سورة فصلت هم وائی دی سورت نهشتم آیات ننانه درس تے سلیرشتم اسپارہ دا. پدې آیات کریمه کې الله مشرکانو ته تخفیف او یره ورکړي او دا اصل کې یو ارمان د دې په تقلید د مشرانو گمراهانو او دې کې اشاره ده هغه تیر شوی 15م آیات ته پاره کې د دې ذکر وشو چې د حق په مقابل کې وقیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم. الله په دې باندې شیطانان مسلط کړل انسی او جنی امغه شیطانانو سره د دې تعلقاتو په وجه باندې د دین او د حق نه واوړي د فزین لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق عليهم القول. هغه ته اشاره کوي چې دوی به بیا دغه گمراهانو نه براءت ارمان وکړي بلکې د هغه سره به د دشمنی اظهار وکړي. وقال الذين كفروا وای با په آخرت کې او بوای او وای با په آخرت کې کافران ربنا اے رب زمون ارنا الذين ضلانا من الجن والانس راوخه ومنګ ته هغه کسان چې منګه بیلاری کړي من الجن والانس چې د پیریانو د انسانانو نه دي منګه بیلاری کړي د پیریانو انسانانو سپی کوي نجعلهما تحت اقدامنا منغا د خپل لاندې کو ولی ليكونا من الاسفلين چاغي شد ذلیلانو نام د په دنیا کې مونږ ذلیل کړیو او دایبا زمون په وګو باندې ناستوخه نن مونږ غواړو چې د خپل لاندې کو وګوره دا قول د دوی په طریقه د تمنا سره دی چې الله مونږ ته خلق راوخوا څه شلو مونږ نه خو ورک شو. وقال الذين كفروا وبوای هغه کسان چې کافران دي ورځ د قیامت ربنا اے رب زمونږ ارنا الذين اضلانا وخا مونږ ته هغه کسان چې مونږه بیلاری کړي گمراه کړي من الجن والانس چې هغه د پیریانو د انسانانو نو پیریانو انسانان انسی او جنی شیطانان مراد سپی کوي نجعلهما تحت اقدامنا چې هغه مونږ د خپل لاندې کو پیو ګرځو خدا کلمی وباس ليكون من الاسفلين چې شدید ذلیلاننا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ارکه چې مخکې حال د مخالفینو د قران ذکر شو د کافرانو نو اوس د قران والا حال ذکر کړي په طریقه د بشارت سره. ان الذين قالوا ربنا الله یقینا هغه کسان چې هغه وایي دا خبره په جهر سره بغیر د کم خوف او خطر نه چې رب زمونږ الله دی بس ربنا الله
دا د قرآن د تاثیر په وجه باندې دا خبره کوي او دا عقیده جوړه شوې ده. ربنا الله سره مراد دی اقرار دی په پوره ایمان او په کمال توحید، یعنی خالق او مالک او حقدار د بندګۍ او د پالنې د هر یو شیز پیدا کونکي د هر یو شیز د ټولو حاجتونو پوره کونکي. دلته رب د ټولو صفاتونو ته شامل دی. دا خبره وکړه، اقرار وکړه د الله د وحدانیت. ثم استقاموا بأكلك ودريدل په دې باندې. استقامت نه مراد په توحید او ایمان باندې کلک ودرېدل دي تر مرګه پورې. استقامت څه ته وایي؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه نقل لري چې د الله اوامر او نواهی باندې کلک ودرېدل. د منافقانو کې دړان غوندي او خوا دې خوانه تلل او نه پټېدل. استقامت د عثمان رضی الله عنه نقل لري چې او اخلاص دې د هر عمل چې عمل دې الله لپاره. علي رضی الله تعالی عنہ نقل لري استقامت سمانا یعنی فرائض ادا کول او د حرامونو ځان ساتل. به دې کې بشارت او زیری دې مؤمنانو ته پاتو طریقو سره چې دې ته کرامات د اولیاء وایي. او د دینه معلومیږي چې تعریف د ولی امداد چې هغه دا وایي ربنا الله او صفت د استقامت پکې وي. په دې آیت کې بشارت په څلورو طریقو سره ذکر دی. بیا دا خبره کوي چې تتنزل علیهم الملائکه، راکوزیږي په دوی باندې ملائکی. راکوزیدل د ملائکو مقصد څه دی؟ یا ملائکی دا دی چې ملائکی خوب کې راځي دي ته رښتینی خوبونه وتا د اطمینان او د تسلی لپاره راځي. دارنګه ملائکی او تفضل قدن کې راځي د قبر نه د پورته کېدو په وخت کې د حشر میدان کې راځي ورته دا خبره وته کوي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تخافوا ميريغي ولا تحزنوا مخفكيغي وابشروا خوشالي حاصل كي بالجنة بداخل دلو جنة التي كنتم توعدون. جنة تاثر الدنيا كي وعده كي دشوام هغه کسان چې هغه اقرار وکړي د الله د وحدانیت. ان الذين قالوا ربنا الله، الله او پیجنې په مناسب پیجندلو باندې او دا توحید او پیجنې. ثم استقاموا به پدی باندې کله کودريږي تر مرګه پورې. استقامت اصلاح د اخلاق او د عقاید او د اعمالو کې. بس ملائکه د دې د بشارت او د دې کومک او د دې تسلی لپاره راځيږي. په دنیا کې الهام د خیر او تکي. دارنګه په خوب کې خسته خوبونه ني د مرګ وخت راځي. دارنګه د قبر نه پاسېدو په وخت او دا خبر ورته کوي الله تخافوا ولا تحزنوا. هغه سبحان دي تاسو لګلي مخبګيږي مېریږي. الله تخافوا يرم کوي دو روان حالت نه ولا تحزنوا او دنیا بس غمګین کیږي مو اولادو بچو بس. وابشروا خوشالي حاصل کوي بالجنة التي كنتم توعدون. باغ جنت باندې چې تاسو دا وعده کی او ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. مستاسو ملګریو په ژوند دنیا کې موږ در سره یو. وفي الاخره او دارنګي په آخرت کې د تاسو سره ملګریو. ملائکه د مؤمنانو سره په دنیا کې ملګری الهام د خیر ورته کوي. د مونږ په اړه د خوب نه بیداری د نیک عمل القاء او تبذر کی کوي. چاله دا د نیکي وخت دی، اله د جمع وخت دی. دارنګي د شیطانی وسوسو نه لري ساتي. شیطان کې وسوسه او تواچین هغه تزړه کې بد ښکار کوي. لکه معاقبات من بین یدی او من خلفه يحفظون من امر الله. صدرات کې تیر شي. نو د سره په دنیا کې ملائکی او په آخرت کې. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفي الاخره. موږ تاسو سره مینا کو دوستی کو په دنیا او آخرت کې. ځکه زمونږ استاد منځ کې نسبت د ایمان څنګه چې شیطانانو او کافرانو منځ کې نسبت ده. علامہ ابن کثیر وایي تقول الملائکه للمؤمنین عند الاحتضار. ملائکه مؤمنانو ته ساغستلو وخت وایي نحن كنا قرناءكم في الحیات الدنیا. موږ د دنیا په ژوند کې تاسو ملګرتوب کوو. نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بامر الله. نیک عمل تم سو کولی د تکالیفونو بچ کولی د الله په حکم باندې نو وز در سره په آخرت کې ملګری. د قبر په ځان لوالي کې دارنګي د قبر نه د پاتې روپ وخت کې دارنګي د پولیس رات د تیرې دوه وخت کې ترڅو چې جنت ته ورسي. علامه امام رازي وایي د مؤمنانو اولیاء دي معنا را چې ملائکه
کې دا خبره ده چې هغه د نیکانو بندگانو سره په نیکی کې کومک کوي. لیکي ان للملائکه تاثیرات فی الارواح البشریه، ملائکه د انسانانو په ارواحو کې تاثیر کوي، الهام د خیر ورته کوي، لکه څنګه چې شیاطین په ارواح خبیثو کې تاثیر کوي، وسوسې وته چي باطل وته خسته کوي. ملائکه جدید اولیاء دي د ارواح طیبه او طاهره، او داري شیطانان ملګری د ارواح خبيثو، د خبيثو خلقو سره ملګری. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، ستاسو لپاره شته په دې جنت کې څه چې تاسو غواړئ. د زړه غوښتنه جنت کې پوره کیږي، ښا دنیا کې د زړه غوښتنه نه پوره کیږي. ولکم فیها ما تدعون، شته په دې جنت کې ستاسو لپاره هغه څه چې تاسو غواړئ. ما تشتهی انفسکم، هغه چې زړه کې دي تیر شي. ما تدعون، هغه چې په خپل باندې وغواړي ارمان وکي. نزلا من غفور رحیم، دا جنت مل مستیات یار د طرفه د هغه ذات نه چې بخشش کوونکی او مهربان دی. جنت د الله مل مستیات، نزلا تیاری مل مستیات لکی چې چا لپاره تیار شي او ته ورشه وخره. نزلا من غفور رحیم، دا جنت مل مستیات دا غزاد د خوارا چې هغه غفور او رحیم دی. تیار شوی مل مستیات. ما تشتهی انفسکم کې د جنت څخه نعمتونه چې د زړه کې تیری، او لکم فی ما تدعون چې دی ارمان کوي دا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. په دې آیت کې بیان د صفت د استقامت چې دعوت الى الله دی. کله الله په دین باندې غواړي استقامت پیدا کړي نو دعوت الى الله کوا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، او څوک دې ډېر خسته په اعتبار د وینا کولو کې دا چانه چې دعوت ورکړي الله تعالی او عمل صالحا او عمل کوي په دغه خپل دعوت باندې. وقال انني من المسلمين، او وايي پارځه کې چې یقینا زه د مسلمانانو نه يم، زما جماعت او تنظیم مستقل نه دی. لکه نن سبا چې دنیا نمونه خلکو به ځان باندې خي نه، مونږ مسلمانان یو، بس دا زمونږ لپاره فخر دی. هو سماکم المسلمین، مونږ ته خطاب د الله د خوانه د مسلمان شوی دی. مونږ ته د ابراهیم علیه السلام د خوانه نوم د مسلمانانو راکړی شوی دی. هو کې ضمیر یا الله ته ابراهیم علیه السلام ته. وقال انني من المسلمین کی اشاره ده چې داعی بدانه وایي چې ز فلانی جماعت سره او فلانی سره ما نه، زه مسلمانم. بس دعوت به الی الله، الله ته تنظیم ته بنئ، دلی جماعت ته بنئ، افراط او تفریط او تشدد ته بنئ. بس دعا الی الله، الی الله معنا د الله دین ته دعوت ورکړي، د الله توحید ته دعوت ورکړي. دا عام دی. دعا الی الله معنا دعا الناس الی عبادت الله، الی وحدانیت الله. خلق د الله وحدانیت او د الله عبادت او د الله دین ته رابلی. د دې نه غټ خسته आवाज د بل چا نشته. ومن احسن قولا، دا سی وڅوک په چاغه یو خسته وینا لري. د خسته وینا والا هیڅ څوک نشته د غیر دغه چانه چې هغه دعوت الله کوي او به په دې دعوت باندې دویم شرط دی چې عمل صالح کوي. د دعوت لپاره اول ضرورت د علم او د زده کړې دی، ښا چې په خپل په نه پیږي بل ته وڅوخي. بهترین عمل چې د علم دی، به علم ته دعوت کول، دویم او دریم په علم باندې عمل کول، او څلورم دعوت عموما د اسلام په نوم باندې کول. د دې نه بهترین خلق نشته. بیا په دې آیاتونو کې د دعوت الله آداب هم ذکر کیږي. درې آداب په دې آیات کې دي. اول ادب دا دی چې دعوت بین الله، مقصد او منشور د دعوت بین الله، دعوت به د توحید ټول اقسام ته، دعوت به اطاعت د الله او اطاعت د رسول ته، دعوت به عمل ته د قران په قران او سنت باندې په ټولو حالات کې. دویمه دا د عامل صالحان، دا د فاره د تاثیر د دعوت د پزونو خلقو کې، یعنی خپل په عمل کې به صالح عمل هغه ته چې هغه تابعدار وي د قران او سنت. دریم ادب دا دی وقال انني من المسلمین، دا د دعوت کول نو رسته ذکر شو. اشاره ده چې دا قول په وخت د ضرورت کې دی، همیشه د ضرورت نشته. یعنی که خلک ته پوښتنه کوي چې داعی ته د کوم ډلې سره تعلق لري،
نو دا به جواب ورکړي چې زما دا ډله مله نشته، زه اسلام ته دعوت ورکوم. او اصل کې به دې کې دا دی چې د خلکو خیال کې کله راځي چې بعضې خلک د مال دپاره او د جاه دپاره او د یو څه بل څه دپاره دعوت ورکوي. د ده دعوت به د څه دپاره وي؟ نه زما دعوت د اسلام دپاره. وقال انني من المسلمین، وایي په جواب دغه چا کې چې د ده نه پوښتنه کوي چې ته د کومې ډلې سره تعلق لري؟ دا زه مسلمان. هلکه موږ ډلې ټپلې نه پېژنو، ښه دا د خلکو نومونه دي چې بس یو په بل باندې ږدي، موږ ټول مسلمانان یو. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فدې آیت کې دوه آداب نور ذکر کړي. اول ادب ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، برابرېدلی نشي ښه او بد، ښه او بد. دا اول ادب شو. یعنی دا علم ضروري ده چې د حسنه او سیئه فرق وپېژني پوره په علم سره، ځکه چې دا په حسنه باندې امر کوي او د سیئه نه منع کوي، نو باید چې دا وپېژني، نو علم ضروري شي. ځکه معرفت دا شی او چې راځي دا په علم راځي. یو شی چې د پېژندل نه د هغه ماهیت نه څنګه بحث کوي چې دا چی دی؟ ته چې دعوت ورکوي نو یا به نیکۍ ته دعوت ورکوي، خلک به نیکۍ ته رابلي، د نیکۍ امر به کوي، یا به خلک د بدۍ نه منع کوي. نو د دې دواړو پېژندل پکار دي. ځکه وایي ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، نه دي برابر ښه او بد. بیا په عام مفهوم کې مراد د حسنې نه توحید او سنت او سیئه شرک بدعات، دارنګې حسنه عام نیکي او سیئه فسق و فجور. یا دا د دعوت کې ښایسته اخلاق او بد اخلاق، ښه روش او بد روش. دا علم پکار دي. څلورم ادب چې ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، پام کوه دعوت کې ګوره بد روش ونه کړي، یا دارنګې دعوت همداسې لم لټ ونه ولي نه، د ښه او د بد فرق کوه. دا مو نه چې موږ بس نیکیو سره کار دی، د بدۍ نه منې نه کوو. ښه بعضې خلک فقط امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر نه کوي. که نهی عن المنکر ورته ووایي چې ولې نه کوې، وایي یاره دې نه ټول پیدا کېږي. ښه جي موږ جوړ راولو، ټول نه راولو. نه د الله بنده تا یو طرف نیولی او بل طرف نه نیسي. د نیکۍ امر کې خلکو ته اذکار خیر، صحیح خبره ده. خلکو ته د دین خبرې خیر چې یاره دونه ذکر کوئ او دومره عبادت کوئ. ورسره وایه چې دا سګرټ نسوار دا هم پرېږده، که چرس پرېږده، ګناه پرېږده، سود پرېږده، زنا پرېږده. جماعت کې به ورسره ملګري رواني چرسي به وي، نو ده ته دعوت ورکړه که نه چې چرس پرېږدي. یا دا نه چې په کلي کې منکرات دي د خدای دنیا او تا بس لنګوټې تړلی دی، فقط خلکو ته دا وایي چې نیکي وکړي. نه نه د بدۍ کار. ولا تستوي الحسنة ولا السیئة، دواړه برابر نه دي، بلکې دواړو کې تمیز وکړه. ټول حسنه نشي کېدی او ټول سیئه. حسنه امر په هغې باندې وکړه او د سیئې نه منع وکړه، نو بیا په معنا د دې شي چې یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. ادفع بالتي هي احسن، ادفع بالتي هي احسن، بدله ورکول. او دارنګې ادفع بالتي هي احسن، بدو لره په هغه طریقه باندې رد کړه چې هغه ښایسته طریقه وي. تا سره چا بد وکړل، ته په ښایسته طریقه رد کړه. ادفع بالتي هي احسن یعنی په بیان د حسنې سره چې هغه توحید او سنت او دین دی. دفع د شرک او بدعات او د ګناهونو د فسق او فجور وکم، یعنی اشاره ده چې د مسلې مقابله په مسلې سره کوه، په کنځلو او جګړو سره مه کوه. یا مراد دا دی چې صبر، حلم، عفو او کرم وغیره د مخالفینو د غضب او د کنځلو د ظلم په وخت کې استعمال کا، دفع وکړه په دې سره. اتبع بالتي هي احسن، کله ته بدې ردې وایي نو ته په ښه طریقه جواب کا. دا علم په کار دی چې په بده جواب ورنکړي. دا شپږم ادب شو. د بدو جواب په بدو ورنکړي، د څپېړې جواب په سوک ورنکړي، د سوک جواب په کوتک او د کوتک په ټوپک ورنکړي، بلکې ادفع بالتي هي احسن، په ښایسته طریقې باندې مخالف جواب کا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، نو که ته دا کار وکړي نو هغه څوک چې ستا او د هغه په منځ کې د عداوت او دښمني ده، نو هغه به ستا ګرم دوست جوړ شي چې هغه تا سره بد کوي، ته ورسره ښه کوې. نو دا څه وړه خبره ده؟ ته د هغه سره ښه کوې او هغه تا سره بد کوي، نو هغه به غلی شي خپله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، دا بیان دی د پایدې په دغه طریقې د دعوت او ثمره د هغې او نتیجه د هغې. که ته په ښایسته طریقې سره تعامل وکړې، ښایسته طریقه، یا په دې کې ماشاءالله تبلیغ والا او ښه عمل پې کړی، د کنځلې جواب هغه په سبحان الله ورکړي. دعوت په مقام کې په کار داسې ده. ادفع بالتي هي احسن، دفاع وکړه د ځان نه د مخالفینو،
چې تا ته رکاوټ او مشکلات جوړي په صبر او حلم سره. نو چې کله ته صبر او حلم وکړې هغه کې ما عقل شته که نه وخت به پوه شي. فاذا الذي بينك وبينه عداوة، نو پس په دغه وخت کې هغه کس چې ستا او د هغه منځ کې دښمني او عداوت دی کأنه ولي حمیم، گویا کې دا به داسې شي چې ګرم دوست بشي مخلص. حمیم معنا مخلص دوست. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. په دې آیات کې عظمت شان دغه خصلتونو ذکر کړي. دفاع په اسانه طریقې سره د صبرناکو خلکو کار دی او د جنتیانو کار دی. وما يلقى نشي ورکول کېدلې د خصلت د صبر او حوصله الا الذين صبروا، مگر هغه کسانو ته چې هغه صبر کوونکي خلک دي، د حوصله او استقامت خلک دي. وما يلقى الا ذو حظ عظيم، او نشي ورکول کېدلې دا صفت مگر هغه چاته چې هغه د لوی برخې والا دي، چې هغه جنت والا دي. د دې معلومه شوه چې دعوت کوونکي حق ته په داسې خصلتونو سره د الله په نسبت باندې د لوی برخې خاوندان دي. جاهلان خلک د برخې خاوندان هغه چاته چې لیونی مجذوبي او د ناکار عقیدې والی ویره دا ډېر غټ مقام نه نه، د الله په نسبت باندې د لوی برخې والا دا خلک دي. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. حظ عظیم نه مراد لوی برخه یعنی جنت. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان، پدې کې بل ادب دایتا او کچری ورسیږي تا د شیطان د طرف نه نزغنی وسوسه چېرې یو بد عمل وکي، لکه څنګه یعنی مخالفین کنځلې وکي، تا ته بدې ردي وي وار در باندې وکي، نو شیطان انسی یا جنی دغه وخت تا ته وایي چې تا کې غیرت نشته، وګونه دی ته سول نیولې دي، ته مو ته کنځلې وکړه نه پاتې که جګړه وسره او که جګړې ته دې آماده کوي. ښه د دې په خاطر باندې چې خلاف جوړ شو خلک به د حق دروازه بنده کړي. اختلاف خلک جوړوي چې درس د قرآن بند شي، تفسیر بند شي، تا دې ته راکش کړي چې جنګ و، بس په خپله به چې په جنګ اخته شو بیا د هر څه نه ووتې. او ته خو داعي ستا خو الله صفت کړی ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. ته د دعوت په اصولو باید ځان پوه کړه. دعوت ډېره لویه مرتبه ده. مفسرین لیکي چې احسن الطاعات و رأس العبادات چې هغه دعوت دی. او دا د دې وجې نه چې مراتب د سعادت دوه دي، یو به دا چې په خپله به کامل او بل به اکمل. کامل هغه دی چې هغه د فاضله صفات ولري، او چې کله دا کامل شي نو بیا د هغې نه وروسته شروع کوي په تکمیل د ناقصین. نو د دغه شان عظیمو خلکو دپاره د قرآن نه آداب زده کړي. آداب ځکه دعوت الی الله خو واجب دی، د دې امت فریضه ده او د دې امت لوی مسؤلیت دی، د دې امت منصب رسالت دی چې دی به دا رسوي خلکو ته. پس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه خو بل نبي نه راځي، نو چې بل نبي نشته دعوت د دې امت فریضه شوه. نو د دعوت دپاره اصول دي، آداب دي، هغه د قرآن نه زده کړه، د سنت نه زده کړه، د نبي علیه الصلاة والسلام په طریقه دعوت وکړه. ځکه د آیات دلیل دی علما وایي په وجوب د دعوت الی الله ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. ځکه دعوت چې دی الی الله دا د احسن الاعمال نه دی، او احسن الاعمال د هغې ادا واجب ده. نو د دې چل زده کړه. زر مه غوسه کېږه، جواب د سیئې په حسنې ورکوه، او دارنګې دعوت الی الله کوه، او دا आवाज کوه چې اننی من المسلمین، تا ته مخکې چلو، او عمل په خپل دعوت کوه. که مخالفین جګړې کوي نو ته فاستعذ بالله، الله پورې پناه نیسه د دوی د شر نه، او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان وسوسه واچي چې ته کنځلې وکړه، د بدۍ بدله په بدۍ ورکړه، انتقام واخله. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. سورة اعراف 199 او 200 آیات کې د دې بیان راغلی دی. دا علم په کار دي د ادب قبول کی. خذ العفو، درگذری کوا په خپل حقوق کې، وامر بالعرف، د ښایسته کارونو امر کوا، واعرض عن الجاهلین، د جاهلانو پروا مه ساته. واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. که شیطان وسوسې اچي نو الله پورې پناه ونیسه د ده د وسوسو. سورة المؤمنون کې ویلي ادفع بالتي هي احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. د بدۍ جواب په ښایسته طریقه ورکړه. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون. شیطانانو د وسوسو نه تا پورې پناه نیسم چې دوی مجلس ته حاضر شي. نو دا درې ځایه
په قران کې دای ته د ادب ورکړل شوی دی چې د بدو بدلا په بدو نور کې که انسی جنی شیطانان مداخله کوي نو فاستعذ بالله اعوذ بالله والله پر پناه ونیسه و اما ينزغنك من الشيطان نزغ کله چې مخالفین کنځلي شروع کی انسی جنی شیطان ته وسوسه واچي چې واه غلې وطن است دلخانه وکا جواب ورکا تا جګړې ته آماده کین فاستعذ بالله واعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوه انه هو السميع العليم يقينا الله ارس اوري او ارس باندې پوي معنا الله استاد حالت نه خبر دی الله غيبي خبر نه دی ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون دلائل عقلية بتوحيد باندي او اشاره ده کدای غصه شنو اعوذ بالله ولنرستدي دلائل پیش کی جنگ نه کوي دلائل دادي ومن آیاتی پدې کې اشاره ده چې دلیلونه د توحید بشمار دي خو بعضی د دلایل د توحید ناغت شری الليل والنهار شپه او ورځ ده شپه وګوره کنه تورتم ده مختلفه د مکمله د ورځ نه ورځ وګوره مختلفه د شپې نه دا نظام چا جوړ کړی دارنګي د الله د قدرتنا او الشمس والقمر نمر اوس په مېری دا د الله مخلوق دی د نمر صفاتونه دارنګي داغه شکل او کیفیت پر قیدو سپماینا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجده مکوئ بندگی مکوئ د نمر اوس په مې زکه ډیر خلک پوخا د نمر بندگی کړی دا د سپمې خاصتا قوم د ابراهیم علی السلام او دا غرنګي مجوسیان واسجدوا لله الذي خلقهم سجده خاص هغه الله ته وکي چې دا پیدا کړی مخلوق ته مکوې خالق ته سجده وکړي ذکرات د بشیر د مشرکانو بالشمس والقمر په سابقه قومونو کې تیر شو کې د نمر اوس په مې بندگی چې کړی دا د ابراهیم علی السلام قوم دارنګي د سبا والا د بلقیس قوم د نمر د طلوع او د غروب وخت کې باغی بندگی کوله سجده به کوله د دیو جنا په حدیث کې د نمر د خطو وخت او پر وختو وخت کې مونږ بنا شو په دې دوه وختونو کې باندې فل نه کې مونږ بنا کې او دا غرنګي به روسته زمانو کې مجوسیان پیدا شو چې هغه د ور او د سپمې او د نمر د ټولو عبادت کو الله دې بندگی مکو وجدوا لله الذي خلقهن بندگی وکي خاص دا ذات چې دای پیدا کړی دي تاسو د مخلوق بندگی کوي او خالق پرې دی ان کنتم اياه تعبدون کچې تاسو بندگی کوي خاص د الله نو خاص د الله بندگی دا د هغه مخلوق ته بندگی مکوئ فإن استكبروا کدي مشرکان لوی وکړه د الله د بندګینا په وحدانیت سره فالذین عند ربک پسغه کسان چې ستاد رب سره دي ملائک یسبحون له بالليل هغه پاکي باندې الله د هر عیب او نقصان بالليل والنهار د شپې او ورځ وهم لا يسأمون او دین استړي کی د الله هغه مخلوق چې بر د اسمانونو کې ملائکه هغه د الله بندگی کوي کدی د الله د بندګۍ نه عنادن اعراض کوي او نه کوي فإن استكبروا عن عبادتي تكبرا وعتوا کله الله بندګۍ نه سرکشي کوي د تکبر او د غرور د وجنه د الله بندګۍ نه انکار کوي پروا یې مساته د الله د بندګۍ والا نورستا ومن آیاتی او د الله د قدرتونو د نخونه دانخري بازي انک تر الارض خاشعه جدین ازمک وچا د الله د بازي دلایل نو ومن آیاته او بازي د دلایل د توحید د الله نه دا خبره ده انک تر الارض چین تزمک لرا خاشعه وچا فاذا انزلنا علی الماء کل جمند برنا بدی باندې وبر او اهتزت نو تازش وربت او دارنګي بوګشي وپړسيږي د تیغ د رازرغونولو لپاره اهتزت وربت د حالت د مخکې د بوټي دراوتونه زمکه په وخت د بوټي دراوتلو کې او خوځيږي چاونه بګی راشي چې تیغونه بګی راوخیږي دارنګي د لاندې نه راوپړسيږي ان الذي يحيى لمحيي الموتى يقين غزا چې د زمکه ژوندې کړه خامخا ژوندې کوونکې د مړو دا استدلال دی د دې حالت نه به دوباره ژوند ثابتولو باندې
او تذکیر د قیامت. هر کله چې انسان خپل فصل د ځمکې ویني نو داسې نه چې د دنیا محبت کې د آخرت پاتې شي، نه آخرت را یاد کړم داسې به تم را پاتېږي. انه على كل شيء قدير، یقینا د الله په هر څه باندې توانا او قدرتمند ذات دی. ان الذين يلحدون في آياته لا يخفون علينا، یقینا هغه کسان چې کګلې جوړي د الله په آیاتونو کې، یلحدون فی آیاته، الحاد د الله په آیاتونو کې کوي. الحاد سره کجروي، تکذیب، انکار، پای کې شبهات پیدا کول، د صحیح معنا نه اغیل را اړول، په غلطه معنا باندې هغه حمل کول. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، الله وی هغه کسان چې الحاد کوي زمون په آیاتونو کې، لا يخفون علينا هغه په موږ باندې پټ نه دي، معنا موږ به سزا ورکړو. افمن يلقى في النار خير، آیا پس هغه سوچ اور کې ورزول کیږي غوړه دي جهنم ته تلون کی. اما یاتی امن یوم القیامه، هغه سوچ راځي به په امن کې به ورځ قیامت کې د جهنم نه په امن کې. نوس ستاسو خوخه اعملوا ما شئتم، وکړئ څه چې مو خوښوي. نتیجه دغه ده، افمن يلقى في النار خير اما یاتی امن یوم القیامه. یو سړی د الله اور ته غورځي هغه غوره دی، او یو سړی د اور نه بچي په ورځ د قیامت. نو دا دواړه مرتب دي په عملونو باندې. نو اعملوا ما شئتم، اوس د خوښه چې کوم عمل کې د اور او عمل کې او د جنت. انه بما تعملون بصير، یقینا الله ستاسو په عملونو باندې لیدونکی ذات دی. الله ستاسو عملي اینی معنا الله به دې بدلا او سزا درکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا. معجزه د ټول جهان ته هر منکر ته ابتلا، دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا. دا د نن عصر خبره پکې شمیله پخوا.